عثمان بن عفان رضي الله عنه. الله أكبر. إمام ذهبي وي ولم ينفق أحد أعظم من نفقة عثمان رضي الله عنه. ده عثمان بشان خرچي چانه ده کړي. عثمان رضي الله عنه چې څومره خرچه کړي ده دومره خرچه هیڅ چانه ده کړي، خصوصا په دغه ځای کې. امام بخاري دا حدیث راوړی چې کله عثمان رضی الله عنه د ظالمانو محاصره کو، هغه واقعه موږ د هغه په شریعت کې بیان کړی و او هغه راښکاره شو، ورته وی تاسو ته دا پته نشته چې ما لښکر تیار کړی و د تبوک د غزا هغه، تاسو نه ما پسې راګري او دی ورته م ووي په دې کوم جومات کې چې تاسو لمونځ کوئ لګیئ، مسیح نبوي ورته یادو. پیغمبر ویلي و چې څوک به دا ځمکه دې جومات له والي او الله به له جنت کې ځای ورکوي. ما وی ځمکه اخیستې وه، نن هغه جومات ته تاسو ما نه پرېږدئ. دا ځمکه ما اخیستې وه، پیغمبر ویلي وي څوک به دا جومات له ځمکه والي او الله به له جنت ورکوي، ما اخیستې وه. نو په دغه ورځ هم پیغمبر دا ویلي من جهز جیش العسره فله الجنه. څوک به دا لښکر تیار کړي او الله به له جنت ورکوي. عثمان رضی الله عنه راپاڅېدو، جنت یې بیه کوو. پیغمبر بیا خبره وکړه، بیا یې وکړه او هر پیر له عثمان رضی الله عنه راپاڅېدو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته صحیح ده چې ته جنت اخلې. وجه دا و د ده د راپاڅېدو د نورو وروسته کېدو چې د نورو صحابه کرامو ته پته و چې دا لښکر تیارول سم زور غواړي. دا معمولي لښکر خو نه دی چې دا 1000 کسان دي یا 2000 دي یا 10,000 دي یا 15,000 دي. د دوی تیارول، دوی له سورلۍ، دوی له خوراک، دوی له د پیسو انتظام کول دا ډېر لوی زور غواړي. نو عثمان رضی الله عنه راپاڅېد، یا رسول الله زه به وکړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته صحیح ده چې ته یې کولی شي. لاړ 1000 دینار یې راوړو، په کپړه کې راغوستي و 1000 دیناره د سرو زرو وری. دا اودیسې د بعضو ته دغه ښکاري چې 1000 دیناره یې راوړو، 1000 دیناره د سرو زرو راوړو. داسې و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګیا و د لښکر دپاره د چاندې را جمع کېدې او د خوراکونه را جمع کېدو. مسیح نبوي کې ډیری لګېدلي و د کجورو، د نورو خوراکونو، د پیسو، ډېر سخت حالات و. نو دی لاړ راغی، اول پیر 1000 دینار راوړو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی جولۍ ته ور واچولو، هغې داسې کړلاره یې کوو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا پیسې داسې لاس کې اړولې راړولې. وایي ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. د عفان دا زوی که د نن نه بعد هر څه کوي نقصان وله نه ورکوي، داسې هم جنتي دی. نو جنت یې بیه کړی. ده ګوره په څو ځایونو کې جنت بیه کړی. ګوره یو دغه ځای کې چې پیغمبر وایي څوک به د جومات له ځمکه والي الله به له جنت ورکړي، ځمکه ده اخیستې وه. یو هغه کوی د یهودي نه به څوک والي او الله به له جنت ورکړي، هغه کوی هم ده اخیستی و. او بیا دلته څوک به دا لښکر تیار کړي او الله به له جنت ورکړي، دا هم عثمان بن عفان رضی الله عنه دا کار کړی. په بل روایت کې راځي، امام احمد راوړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه وکړه. په خطبه کې دا وویل وایي څوک به لښکر تیار کړي. عثمان رضی الله عنه پاڅېد، یا رسول الله زه به یې وکړمه، زه به وکړمه. علی 100 بعیر باحلاسها واقتابها. یا رسول الله 100 اوښان زما د طرف نه شو، سره د سامان او سره د هر څه. بیا پیغمبر خبره وکړه، وی لښکر به څوک تیار کړي. عثمان پاڅېد، یا رسول الله علی 100 اخرى باحلاسها واقتابها. یا رسول الله 100 اوښان نور زما د طرف نه، سره د سامان او سره د هر څه. بیا پیغمبر وی لښکر به څوک تیاری. عثمان رضی الله عنه پاڅېد، یا رسول الله علی 100 اخرى 100 په ما باندې نور شو، سره د سامان او سره د هر څه. خطبه روانه وه او په دې کې بیا شور شو بهر، لکه څوک چې څه راوړي، څه شی راوړي. اصحابه کرام هم کتو بهر ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي څوک؟ وایي عثمان دی. څه وایي؟ وایي 9,500 اوښان یې راوستي دي. 9,500 اوښان، 9,500 اوښان داسې په خوله باندې ویل اسان دي. ګورئ 9,500 اوښان سره د سامانه
او 50 اسونه د روس مسیح نبوي سره تیار ودرولي وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ولیدو مسکی شو ما على عثمان ما عمل بعد هذا عثمان دینه بعد چې څه کوي کوو اسیم ته جنت ګټلې پر دومره سخت وخت کې تا د مسلمانانو مرسته کړې یعنی دومره سورلی او دا پیسې او دا هر څه الله اکبر دا خلک دي چې جنتونه یې به یې کړي دي زنانه راتلې چا خپلې والۍ راوړي او چا بنګړي راوړو او بوډاګان هم لېږي او ماشومانان هم لېږي او مشران هم لېږي او ټول راروان نو ډېره خرچه ده کړې وه چا عثمان بن عفان